بسم الله الرحمن الرحیم. کله چې څه موده وړاندې خوست او پکتیکا کې زلزله وسوه او زموږ ډېر افغانان یې متضرر کړل. یو با احساسه افغان د جمیل قادري په نوم د ټویټر د سپیس او سوشل میډیا د نورو اکاونټونو له لارې د نړۍ په مختلفو هیوادونو کې پر میشتو افغانانو غږ وکړ چې په دغه سخت حالت کې د افغانانو لاسنیوی وکړي. نو با احساسه او د افغانانو په دردمنو خلکو چې د نړۍ په بېلابېلو هیوادونو او په بېلابېلو وچو کې میشت دي، لکه امریکا، اروپا، افریقا، منځنی ختیځ، اسیا، اسټرالیا، نیوزیلینډ او په نورو بېلابېلو هیوادونو کې میشت وو. هغوی د خپل وسعت مطابق د زلزله ځپلو افغانانو سره مرستې او کومکونه وکړه او د چا چې هر څومره توان و افغانستان ته یې د خپل وسعت مطابق د پیسو د راستولو او کومک کولو لړۍ پیل کړه. همدې سلسلې دوام درلود چې څه موده مخکې پای ته ورسېده. جمیل قادري ورور په دې تړاو بیا د اقتصادي معاونیت سره رابطه وکړه او موږ یې په جریان کې واچولو. نو هماغه ټولې پیسې چې افغانانو راستولې دي را یو ځای سوي دي چې تقریبا مقدار یې له 9 میلیونه څخه پورته دی. له ټولو هغو افغانانو څخه چې په سخت حالت کې مرسته کړې ده د خپلو هیوادوالو سره د اقتصادي معاونیت په نمایندګي د زړه له کومې مننه کوم او له جمیل قادري ورور څخه هم مننه کوو چې افغانانو یې غږ وکړ او د دې سبب سو چې هغوی د خپلو هیوادوالو سره مرسته وکړي. د افغانانو له دغو مرستو او کومکونو څخه معلومیږي چې افغانان که څه هم جسما بیل وي خو روحا و قلبا هغوی یو دي، یو د بل په دردمن. د افغانانو مشکل نور افغانان د ځان مشکل بولي. دغه مبلغ به ټول د پیښو د رسېدو کمیسیون ته سپارل کیږي او د هغه له لارې به پر زلزله ځپلو افغانانو تقسیمیږي او د هغوی د کورونو په آبادولو او هغوی ته د سرپناه په جوړولو کې به مصرفیږي انشاءالله. الله تعالی دې ټولو ته خیر ورکړي. له ټولو څخه نړۍ مننه. هیله ده چې په راتلونکي کې هم د خپلو هیوادوالو لاسنیوي ته دوام ورکړي. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.